اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 51 علم ترى آیاتا ندی کتلی الی الذین حقی کسانو تا اوتو چی ورکڑی شوی و دویتا نصیبا من الكتاب برخد کتابنا یؤمنون بالجبت دوی ایمان لري په بوتانو باندې و الطاغوت او په طاغوت یعنی په شیطانانو باندې ويقولون او دوی وی للذین د پاره د حقی کسانو کفرو چې کافران دي هؤلاء اهدا دا کسان ډیر په هدایت باندې دي من الذين امنوا د مؤمنانو نا سبیلا لجهت دلارنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے محبوب صلی الله علیه وسلم ته هغه کسانو ته ندی کتلې چې هغه ته د کتاب نه یو برخه ورکړې شوی یعنی هغه اهل کتاب د هغه باوجود هغه ایمان راوړو بالجبت ما ته استمانو کړه په بوتانو باندې جبتن لفظ دا په عربي کې هر هغه سیس ته ویل کیږي چې په هغه کې څه خیر نه وي او بیکار سیس وي د دینه مراد جادو مغستی شي منتر کوډي وغیرہ څومره خرافات دي نو دا د جب لفظ د لاندې راځي بدفعلی یا نور د سي غیر شرعي کارونه چې هغه بیکار محض وي څه خیر پکې نه وي هغه تم جب ویل کیږي د دې کې دینه مراد بوتان یا د هغه سره چې کوم متعلقه سيزونه دي چې دی ایمان لري د دغه بوتانو یا په دغه بوتانو سره چې کم تړلې شوی وهمونه دی په دې باندې ایمان لري او په طاغوتی قوتونو باندې الکاهن والشیطان طاغوت نه مراد کاهن او شیطان وکل راس فی الضلاله او هر د گمراهی سرته طاغوت ویل کیږي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې تا هغه کسانو ته ندی کتلې چې هغه په بوتانو باندې او په شیطان باندې ایمان وروړي او کافرانو ته وی چې تاسو ډیر په هدایت باندې ابو سفیان رضی الله عنه چې لا مسلمان نو سکسان ور سره نور ملو شو غي ته وی چې را تاسو راته وای چې مونږ په حق یو او کدا مسلمانان په حق دي نو د اهلی کتاب ورته وی چې نه تاسو ډیر په حق باندې سره د دینه چې توحید د مسلمانانو په لاس کې کفر او شرک د کافرانو کولو دغه کفر او شرک باوجود د اهلی کتاب ورته وی چې هؤلاء اهدا من الذين امنوا چې دا کسان چې دي تاسو د مسلمانانو نه ډیر په هدایت باندې نو دا هغه خبره ذکر الله تبارک وتعالى په دې ځکه کوي یو دا چې کوم اهلی کتاب دي ایمان لري په بوتانو او په شیطان باندې او مؤمنانو په باره کې دا وی کافرانو ته وی چې تاسو د مسلمانانو نه ډیر په هدایت باندې الم تر الی الذین آیاتان دي کتلې هغه کسانو ته اوتو چې ورکړې شوی دوی ته نصیبا من الكتاب برخه د کتابنا یؤمنون بالجبت دوی ایمان لري په بوتانو یا په لا یعنی سيزونو والطاغوت او په شیطان باندې ويقولون وديوي للذين كفروا هغه کسانو ته چې کافران دي هؤلاء اهدا داخلك ډیر په هدایت باندې دي ډیر په سملار دي الذين امنوا د مؤمنانو نا سبيلا د جهت د لارنا اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي لعنهم الله چې لعنت په کړي په دی باندې الله تعالی ومن يلعن الله او پچا باندې چې لعنت کی الله فلن تجد له نصيرا نو تب نمو می د دې د پارا څوک مددگار الله تبارک وتعالى د دې د خبره رد کړي چې دا د خلک نه دي چې ګنې دا د مؤمنانو نډیر په هدایت دي بلکې دا هغه خلک دي چې الله په لعنت کړي او پچا چې لعنت الله وکي نو بیا یې څوک مددگار نشته اولئک الذین دغه خلک هغه کسان دي لعنهم الله چې په دوی لعنت کړي دی الله تعالی ومن يلعن الله او هغه څوک چې لعنت به وکي الله تعالی فلن تجد له تب هرگز نمو مدد د پارا نصيرا سوک مددگار ام لهم نصيب من الملك یاشتد د دوی د پارا برخه د حکومت نا فاذن نو په دغه وخت کې لا يؤتون الناس دیبا ورنکی خلقو ته نقيرا حسهم د یو نقیر برابر هم الله تبارک وتعالى فرمایي دا خودي سره اختیار نشته کله دغه خلقو حکومت وي یا دي سره اختیار وي چاته به یو ذره سیز هم نه ورکړي ام لهم نصیب من الملک یا شتد دی د پارا صبرخه په حکومت کې په ملک کې فاذن په دغه وخت کې لا یؤتون الناس نبی ورکړي خلکو ته نقیرا د یو نقیر برابر سسیز ام يحسدون الناس یا ام يحسدون یا دوی حسد کوي الناس د خلکو سره علامه آتاهم الله په هغه سوچ ورکړي دی دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا فقد آتینا آل ابراهیم الکتابا نو په تحقیق سره ورکړي دی مونږه د ابراهیم علی السلام آلتا الکتاب کتاب والحکمت او حکمت وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړي دی مونږ دوی ته لوی بادشاہي
الله فرمایي چې دی په هغه سيزونو باندې حسد کوي کوم چې الله تعالی د خپل فضل ندی ته ورکړي دي یعنی دی مؤمنانو مسلمانانو باندې چې الله کوم فضل کړی دی د الله د فضل د وجنا د اهلی کتاب د دې سره حسد کوي نو دا فضل دا همغه ابراهيم عليه السلام ته د دینه مخ کې کړو کتاب هم ور کړو او حکمت هم ور کړو او لوی عظیم شان بادشاہي موته ور کړو خجی الله فرمایي فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه په دې اهلی کتابو کې څوک ایمان وروړي او څوک د دینه مخاړي نو د هغه لپاره جهنم کافی دی د دوالو ایتونو ترجمه ته وګوره ام يحسدون الناس آیا دوی حسد کوي د خلکو سره علامه آتاهم الله فهغه سوچ ورکړي دي دوی ته الله تبارک وتعالى من فضله د خپل فضلنا فقد آتینا په تحقیق سره ورکړي دي مونږه آل ابراهیم آل د ابراهیم علیه السلام ته الکتابه کتاب والحکمت او حکمت وآتیناهم او ورکړي دي مونږ دوی ته ملکا عظیما لوی بادشاہي فمنهم پس بعض د دوینا من هغه سوق دی امن به چې ایمان راوړو په د سرا ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی صد عنه چې من شو ددنه وکفا بجحنم سعيرا او کافی د جهنم شغلي وهون کې سعير نه مراد د جهنم هغه اور یا هغه طبقه په کوم ځای کې بچ دا اور غلامبړي وخی دا اور به په دغه کې افغانیان وی اور به غرغنډي وخی چې اور کوم ځای کې شغلي وهي هغه ځای ته سعير ویل کیږي الله دې موږ ټول بچو ساتي ان الذين كفروا بآياتنا بشک هغه کسان چې انکار کړي دي کفر کړي دي زمون په آیتونو باندې سوف نصليهم نارا زرد چې موږ به دي داخل کو اورتا كلما نضجت جلودهم کله چې پخیشي سرمنه دي بدلناهم جلودا بدل بکو موږ د دوی لپاره جلودن سرمنه غیرها غیر د دینا ليذوقوا العذاب د پاره د دې چې دی اوسه کی عذاب ان الله كان عزيزا حكيما بشک الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی اور په دې آیت کې الله تبارک وتعالى فرمای چې دا کم کافران دي به موږ جهنم ته ور داخل چې جهنم ته ور داخل کو نو د دې ته به د عذاب د دې په سرمن باندې ملایوي دا ګوره چې څوک چاله سزا ور کوي گزار ور کوي ډب ور کوي پچاړي وي خدا سرمن وي کنه نو چې دا سزا سړی ته ملایويږي دا په سرمن ملایويږي نو چې د دې دا سرمن یو ځل وسوځي نو بیا به دې ته د عذاب خو نه ملایويږي نو دا سرمن چې یو پیر اوسوځي نو د دې سرمن سره به الله د دې له دا سرمن واپس سمکی بل سرمن به د دې په وجود باندې راشي هغه به بیا سوځي بیا به بل راځي بیا به هغه سوځي یعنی مسلسل به دې په دغه شان په عذاب کې مبتلا وي نو الله فرمایي چې کله د دې دا سرمن دا پخشي نو بدلناهم جلودا غیرها نور سرمن به ورته ورواچو ولی ليذوقوا العذاب چې مسلسل دی عذاب اوسکی الله دې موږ ټول بچ ساتي ان الذين كفروا بآياتنا بشک هغه کسان چې کافران شوی دي زمونږ په آیتونو یا انکار کړي دي زمونږ د آیتونو نه سوف نصليهم نارا زرد چې موږ به دي داخل کو اورتا کلما نضجت هر کله چې پخیشي یا ختم شي دواړه معنی صحیح دي ها کلما نضجت کله چې پخیشي جلودهم سرمنه د دوی یا د دې سرمنه ختم شي اودړيږي بدلناهم نو موږ به بدل کو د دوی جلودن سرمنه غیرها غیر د دغنا ليذوقوا العذاب د پاره د دې چې دې سکی عذاب ان الله بشک الله تبارک وتعالى كان عزيزا حكيما دی غالب او خاوند حکمت ورپسې د مؤمنانو ذکر دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک سندخلهم زرد چې موږ به داخل کو دوی جناتن داسې جنتونو ته تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها دی به همیشه وي پدې کې ابدا تل ترتلا لهم فیها ازواج مطهره وی به د دې لپاره په دې جنتونو کې بیبيان پاکي وندخلهم او مونږ به داخل کو دي ظلا ظلیلا سوري د آرام تا یا سوري غنتا ظلا ظلیلا سوري د آرام یا سوري غنو ورپسې دوه آیتونو کې الله تبارک وتعالى دا حکم کوي یو کې د امانت د رسول حکم دی او په دې بل آیت کریمه کې د اطاعت د الله او د الله د رسول او د اولی الامر دا حکم دی ان الله یأمرکم بشک الله تبارک وتعالى حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې تاسو اوس پاره امانتونه ورسوي امانتونه الی اهلها د دې اهل ته واذا حکمتم او هر کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس د خلکو پمینس کې ان تحکموا بالعدل دا چې تاسو به فیصله کوي په عدل سره په انصاف سره ان الله بشک الله تبارک وتعالى نعم ما يعظكم به ډیر ښه نصیحت کوي تاسو ته نعم ما ډیر ښه خبره ده
یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته په هغه سره ان الله کان سمیعا بصیرا بشک الله تبارک وتعالى اوریدونکي دی الله فرمایي چې امانت خپل امانتدار ته اوسپاره تاسو سره چې امانت کې خودو واپس درنه غواړي اقشان صحیح سالم به ولا ورکه یوازې دا امانت نه چې تعالی یو څوک صدر کی بلکې دا کوم عبادت ته عبادت په صحیح طریقه باندې کول مونږ په صحیح طریقه باندې کول روزه په ښه طریقه باندې نیول که یو انسان سره یو ځای کې اختیار راشي صحیح کس له عہده ورکول کم د کار اهل کسي اغله کار ورکول کم د کار د پاره نه اهل وي اغله کار نه ورکول یعنی کم سيزونه چې د یو کس د کم کار اهل وي اهل تخپل کار سپارل دا امانت رسول دي خپل اهل دا یعنی یو خدا ساده معنی نه کنه تعالی چې امانت درکو او دا امانت تا واپس ورسو دا امانت دی او دا امانت ته تعالی الله یو اختیار درکو او دغه اختیار ته صحیح استعمالو کې نو دا امانت خپل ځای ته رسول دي ان الله یامرکم بشک الله تبارک وتعالى حکم کوي تاسو ته ان تودوا الامانات چې تاسو اوس پاره امانتونه الی اهلها اهل د دیتا واذا حکمتم بین الناس او هر کله چې تاسو فیصله کوي د خلکو په مینس کې ان تحکموا بالعدل دا چې تاسو فیصله وکړي په عدل سره ان الله بشک الله تبارک وتعالى نعم ډیره خبره ده یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته په هغه سره ان الله کان سمیعا بصیرا بشک الله تبارک وتعالى اوریدونکي دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله اطاعت کوي د الله تعالی واطيعوا الرسول واطاعت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واولی الامر منکم او د حاکمانو منکم د تاسو نه فان تنازعتم پس کچره جګړه کوي تاسو فی شیء په سسیس کې تنازع رااله په یوسیس کې فردوه نورول دی لرا واپس کې دی لرا ال الله الله تا والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ان کنتم تؤمنون بالله کچره تاسو ایمان لرئ په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخر باندې ذالک خیرون دا کار بهتر دی واحسن تاویلا او خدي په لحاظ د انجام سره یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم کې د دریو کسانو د اطاعت ذکر دی اے مؤمنانو مسلمانانو د الله اطاعت وکي د الله د اطاعت نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکي واولي الامر منكم او خاوندان د حکم د تاسو نه یعنی بادشاہان د تاسو چې کوم بادشاہان دي منکم شرط ور سره لګیدل دي یعنی د کافرانو د غیر مسلمو د بادشاہانو نه تاسو د غي اطاعت مکوئ مسلمانانو د لپاره لازم دي چې د خپل حاکمانو له فیصله وروړي او د خپل حاکمانو اطاعت وکړي نو اول د دې کې علما لیکي چې اول د الله اطاعت بیا د رسول الله اطاعت بیا چې انسان په کوم مسلمان ملک دی یو مسلمان بادشاہ سره وخت تیری د هغه اطاعت په انسان باندې لازم دی په دې شرط سره چې هغه د شریعت مخالفه نه وي بادشاہان هم مختلف قسمونه دي مختلف کټګریز دي پکې ډیر بادشاہان دا سړي بلکې اکثر دا سړي چې هغه د الله او د الله د رسول د لارې نه لري کوم د الله او د الله د رسول په لار باندې روان وي او اول الامر وي د هغه اطاعت په انسان باندې لازم دي بیا که چرته یو مسلې په باره کې د یو خبرې په باره کې جګړه پیدا شي یو سړی وي دا کار جایز دی دا ناجایز دی دا شته دا نشته دا دی وغه دی نو بیا وسکو فردوه الى الله والرسول واپس کې دغه خبرې لره راولې دغه خبرې لره الله ته یعنی قران ته والرسول یعنی حدیث ته وګوره قران او حدیث د دې په باره کې سوي نو که قران او حدیث د دې په باره کې خبره کړې وي نو دا کار به جایز وي که قران او حدیث د غسیز نه منع کړی وي بیا به دا کار ناجایز وي زه تاسو یو مثال درکوم په دې ورځو کې په دې ربیع الاول شریف کې محافل کیږي د سیرت النبی په نوم باندې د سیرت کانفرنس په نوم باندې د ختم نبوت په نوم باندې د میلاد النبی په نوم باندې په هر نوم باندې چې کیږي یو داسې محفل کیږي چې په هغه کې تلاوت وشي ناتخوانی وشي او یو عالم یا دو علما دو درې علما پکې د نصیحت نه ډک بیانو کیه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان بیان کی او اخر کې دعا وشي دا د دریو سلورو یا په اخر کې چې وغیرہ د ملمنو لپاره چې کوم عزت او یا هغه روجي وی یا چې وی یعنی دغه صدقه اهتمام شي وي دغه سلور 15 سيزونه دي په یو محفل کې نو اوس خلک وي چې ډیر خلک داسې وي دا میلاد او دا محفل او یا دا داسې قسمه محفل دا نشته نو موږ به دا خبره چې نشته نو دا خبره براوالو ال الله و ال الرسول دا برولو قران او حدیث کې به وګورو نو قران او حدیث کې کدا مشترکات اور باندې راواخلي مشترکات اور باندې دا ټول محفل راواخلي یا د دې د اجزا راواخلي لکه تلاوت د کلام پاک راواخلي نو تلاوت د کلام پاک جایز دی
کنات د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم را واخلې دا جایز دی. قران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفاتونو نه قران ډکته. ما بل راسته استویلو سو ایتونه متا استویلو چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو ذکر، د مخ ذکر، د خار ذکر، د علم ذکر، د هغي صفاتونه، د هغي سراج او منیر او بشیر او نذیر، دا ټول صفاتونه د رحمت للعالمین، صفت د خاتم النبیین، دا ټول صفاتونه په قران کې ذکر دي. او بیا خې خبرې کول دم د قران کریم طریقه ده. نو که انفرادي تور باندې وګورئ نو تلاوت یا دعا یا نعت یا تقریر دا په قران باندې هم ثابت دی او په حدیث باندې هم ثابت دی. او که مجموعي تور باندې د محفل ته وګورئ په خپل باندې صحابه کرام په مسجد نبوي کې ناشتي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امتی کېدو باندې او په دین اسلام ته پرولېدو باندې هغه فخر کړی دی. نو په کوم یو معاملې کې چې اختلاف راشي فردوه الی الله والرسول، یعنی کدا سی یو پروګرام، یو محفل، یو کار چې د هغه اصل الته په قران او حدیث کې موجود وي اسانو الفاظو باندې دا کار بجایزي، او کله د اصل په قران او حدیث کې موجود نه بیا به دا کار ناجایز وي. یا د دې سره مخالفت د یو حدیث راځي یا د مخالفت په کې د قران او د حدیث راځي. یعنی یو سړی دی هغه وسوي چې زه د ماخامه 3 رکعاته فرض نه کوم، زه 4 رکعاته فرض. نو رکعات کول، سجده کول دا خو کار دی. یا یو سړی دی هغه وایي چې زه په رکعت کې 2 سجدې نه کوم، زه 3 سجدې کوم. نو ځان له سجده کول خو کار دی، الله ته سر په سجده کیږي، الله سره انسان نږدې. خو دې ځکه چې ته په یو رکعت کې 3 سجدې کې یا د 3 رکعاتو فرض په ځای د ماخام 4 رکعاته فرض کې، نو ته په خپل نیت کار کې خو ستا په دې کار باندې مخالفت د احادیث نبویه راځي چې کوم ترتیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رکعاتونو یا د سجدو خودلې ته په هغه باندې اضافه کې، نو د هغه حدیث د مخالفت د وجه نه کار دی. خو الته پکې د نورو حدیثو مخالفت راځي، نو دا کار په شریعت کې منع دی. د کم کار چې هغه نوې کار وي، صرف دې ته چې نوې کار دی، نو دا هغه اصل ته وګورو چې اصل په قران او په حدیث کې موجود دی او کنه دی. یا په دې کار سره د یو بل په د قرآنی آیتونو یا د قرآنی حکم یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم حکم د دې مخالفت خو نه راځي. که مخالفت نه راځي دا کار بیا جایز وي. او دا کم خلک چې وایي کنه د محافل ته چې اکثر دغه نسبت کوي چې دا محفلونه خو ناجایز دي او دا محفل خو چانه دی کړي او دا دی په خپل ټول محفلونه کوي، ټول په خپل دا محفلونه کوي. او تعلیمی جلسه، تبلیغی جلسه چې په هغه کې یو خلکو ته د دین اسلام تبلیغ او دعوت ورکړي شي، دا به ذات خود د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه ثابت ده. او که کم میلاد په محفل وي، که د سیرت محفل وي، که هر یو محفل وي، نوم سره غرض نشته. یو کار پکې غلط کیږي نو دغه محفل ته ناجایز نه وایو، بلکې دغه کار ته ناجایز وایو. لکه مونږ تاسو اکثر په دې ودونو کې په خوا به دا اوربل کې دي، شکر دې اوس ختم شي دي، دا اوربل بالکل ناجایز دی. یعنی یو لیور به د خپل روندار کمسه نس پړي، دا ناجایز دي، حرام دي او دا بکې دی پکې. نو اوس دغه اوربل د وجه خدا چاونه وي چې دا نکاح ونه شو، دا نکاح ناجایز ده یا دا نکاح ونه شو، بلکې هغه کار ناجایز دی. نو که د شریعت په کارونو کې یو ناجایز کار وي، هغه ناجایز کار ته ختمول غواړي. اسانه خبره ده، بس چې کوم ځای کې تنازع راځي، جګړه راځي، نو خبره اسانه ده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که تاسو د یو څیز په باره کې جګړه کوئ، بس راوړئ دا خبره قرآن او حدیث ته مخامخ کړئ. که قرآن او حدیث سره موافق وه ټیک ده، که قرآن او حدیث سره موافق نه وه نو بس لرې کړئ. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هغې ووی چې که چېرته تاسو زما یو قول داسې ولیدو چې هغه د حدیث مخالف و، زما دا خبره راوالی او په دې دیوالې ورولې، نو د حدیث او د قرآن شان چې دی دا ډېر اوچت دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اطیعوا الله، اطاعت وکړئ د الله تعالی، و اطیعوا الرسول، او اطاعت وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم، و اولی الامر، او د بادشاهانو منکم چې د تاسو نه دي. فإن تنازعتم، پس که چېرې جګړه راشي ستاسو، فی شیء د څه څیز په باره کې، فردوه، نو واپس کړئ دې لره، یعنی پیش کړئ دې لره، الی الله والرسول، الله او رسول ته، یعنی د الله او د رسول الله فرمان ته، یعنی قرآن او حدیث ته. ان کنتم تؤمنون بالله، کچره تاسو ایمان لرئ په الله باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، ذالک خیرون، دا کار بهتر دی، واحسن تأویلا، او خدای په لحاظ د انجام سره. صدق الله العظیم، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.